بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره ورونو، نننۍ موضوع موږ تاسو فولډر ډیلیټول دی. یعنی تاسو څرنګه کولی شئ او په کومو طریقو سره کولی شئ تاسو یو فولډر یا څو فولډر شئ کې ډیلیټ کړئ. صحیح ده که نه؟ دوه شیان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. یو خو دا چې کومه فولډر تاسو غواړئ ډیلیټ کړئ او د کوم ځای څخه یې ډیلیټوئ. لکه احمد په نوم فولډر تاسو ډیلیټ کول غواړئ، دغه احمد فولډر چیرته پرته ده؟ دا دواړه باید تاسو په نظر کې نیولي وي. هدف موافق وکنه. اوس به راشو دلته زه اول یو فولډر جوړوم. څه رقم؟ په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک کوم، راځم نیو ته او دلته ورته فولډر مانه یو نوم غواړي. زه ورته ټیسټ، دې فولډر نوم شو ټیسټ. واپس دا ډیلیټوما ډایرکټ عمدې فولډر باندې چې کله غواړئ ډیلیټ کړئ، رائټ کلیک شیل کړئ ډیلیټ. خو یو چی شي ته متوجه شي، دا فولډر چې ډیسکټاپ څخه یا د کوم ډرایو څخه ختمیږي دا ډایرکټ چیرته سټور کیږي؟ په ریسایکل بن کې سټور کیږي. زر راځي چیرته سټور کیږي؟ ریسایکل بن کې. چې په دې باندې هم بیا خبرې کوو چې مثال په ډول د ریسایکل بن نه څنګه اخواته کیږي. یو لړ مثال در کوم. په دې کلاس کې مثال په ډول کوم کاغذ ده، صحیح ده که نه؟ را اخلي الته یو په اصطلاح کسبداني ده او الته ور اچوي. خو عمدې کلاس کې خو موجوده ده که نه ده؟ بعضې اوقات داسې وي چې هغه تاسو هغه کاغذ راخلي بیخي د کلاس انسټیټیوټ نه بهر وباسئ. داسې حالت هم کېدلی شي. همداسې ده که نه ده؟ نو اوس مونږ هره فولډر چې ډیلیټوو، لکه د نیو فولډر د رائټ کلیک کوم، ورته یم ډیلیټ کا. نو چیرته راځي؟ ریسایکل بن ته راځي. دا موافق شو که نه؟ نو اوس دغه ریسایکل بن نه چې څنګه ختمیږي دا مسایل به درته کوم. په دې طریقه پې ورسېدی، هغه طریقه خو مو زده کړه. دویمه طریقه شی ده، تاسو به کیبورډ څخه، بعضې شاګردان چې کیبورډ سره بلد نه دي متوجه شي، شفټ اف پلس به پریس کوئ. کله مو چې شفټ اف پلس پریس کړل، دې نه بعد به ډبلیو بټن ووهئ چې تر څو تاسو ته د نیو لیسټ راشي. کله مو چې ډبلیو بټن پریس کړه، هغې نه بعد به اف کی پریس کړي. کومه؟ اف. فولډر اپاره ده. ګورئ دلته انډرلاین یې ورکړی ده، صحیح ده که نه؟ چې شي پاره ده؟ فولډر اپاره. دلته اوس تاسو نه یو نوم غواړئ. نوم دې شی ده؟ نعمت مثلا. صحیح شو؟ کله مو چې نعمت ورکړو، دلته اوس موږ سره شی شو؟ فولډر جوړه شو. واپس یې څه رقم ډیلیټوو؟ عمده فولډر به انتخاب کړئ، را به شي شفټ اف پلس. بیا به دلته ګورئ ډیلیټ لپاره کوم بټن باید پریس کو؟ ډي. ایکسلنټ. ختمه شو. دوه طریقې مو زده کړئ. دریمه طریقه فولډر جوړولو، راشي شفټ کنټرول شفټ ان، فولډر جوړه شوه. کنټرول شفټ ان فولډر جوړولو شارټکټ ده که نه ده؟ نوم ورکوم احمد. واپس ختمومه انتخاب مې کړه، ډایرکټ کنټرول بټن ونیسئ ډي. ډیلیټ لپاره ده. کنټرول ډي به څه کار کوي؟ ختموي به. دې باندې مو رسېدې. بله موضوع شی ده، کله چې فولډر جوړوي، کنټرول شفټ ان، مثال په ډول ټیسټینګ، دا فولډر زه ختمومه. دغه ټیسټینګ فولډر څه کومه؟ ختمومه. ټیسټینګ فولډر ختمولو لپاره دلته په کیبورډ کې ډي ای ال یا ډیلیټ بټن حتمن وي. یو بټن دی باکسپیس سره خوا کې، یا باکسپیس نه پورته، یا هوم کی سره خوا کې. تاسو کیبورډ کې لیدلی وي که نه؟ ډیلیټ بټن بعضې لپټاپو کې یا بعضو کمپیوټرو کې ډي ای ال په نوم لیکل شوي، بعضې کمپلیټ نوم یې لیکل شوی ډیلیټ. نو دې کار لپاره تاسو ډیلیټ بټن پریس کړئ، هغه فولډر به ختمه شي. ولې ما تاسو ته ویلې دا څه فولډر چې په دې څلور طریقو ختموئ، دا به ټولې چیرې ځي؟ ریسایکل بن ته. اوس تاسو که غواړئ چې بیخي سیسټم نه ختم شي، یعنی ریسایکل بن نه ختم شي، نو بیا به رائټ کلیک کې چې لیکلي امټي ریسایکل بن. کله مو چې دې باندې کلیک کوو، وای آیا غواړئ تاسو دغه درې آیټم چې په ریسایکل بن کې پراته دي دایمي شکل سره یې منځه یوسئ؟ تاسو که چېرته یس کړو نو هغه ریسایکل بن به خالي کېږي. که چېرته نو مو کړو، ریسایکل بن به نه خالي کېږي. اوس یس کې ټول پرمننټ ختم شوي. یعنې دا څه فولډر چې په ریسایکل بن کې وي ټولې ختمې شوې.
اوس انډو کیږي نه هدف مو واخستو کنه. اوس بغیر ادینه چې مونږ یو ځل مثال فولډر ډیلیټ وو ریسایکل بن ته سي بغیر ادینه مونږ د یو طریقه باید وکړو چې هیڅ ریسایکل بن ته فولډر لاړ نشي. نو اول فولډر باید مونږ ولرو. کنټرول شیفټ ان فولډر مونږ واخسته ډیسکټاپ پن مخ بی بی ای پن دا زه ختموم څه رقم دلته راشي شیفټ بټن ونیسئ کوم کی شیفټ مو چې کله ونیولو ډیلیټ یا ډي ای ال دا مې درته ویلې کله مو چې کلیک کو تاسو ته حتما یو میسج راځي. آیا په دې څلور طریقو کې نور کوم میسج راتلو نه راتلو؟ دلته اوس تاسو ته یو میسج راغلو. میسج څه درته وی آر یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی ډیلیټ دس فولډر؟ آیا غواړئ دایمي شکل سره دا فولډر ختمه کړئ؟ کومه فولډر؟ بی بی ای دا کنه دا که چېرته یس شو نو دا بس دایمي شکل سره ختمه شوه، یعنی اته ریسایکل بن ته هم نه ده ورغلی. هدف مو واخستو ښه صحیح پې ورسېدی مفهوم خو مو واخستو. اوس راځو نورو طریقو ته. دا خو هغه طریقې وي چې مثال په ډول د موز یا کیبورډ په ترو کولی شي. راځئ داسې طریقې وکړو چې مونږ تاسو د کوډ اترونه فولډر ختمه کړو. چې شي نه کوډ په ترو فولډر ختمه کړو. دلته ښه غوږ شئ په کمپیوټر کې مونږ سره یو ډرایو ده په نوم د ای ډرایو. دا ګورئ ای دوه ټکي یعنې دا د ډرایو نوم ده همداسې ده که نه ده دا ای ډرایو کیپشن ده ښه. دلته زه یو فولډر جوړوم. دلته څه کوم یو فولډر جوړوم ای کوډ ای ترو. څه رقم سټارټ مینو ته راشئ. سټارټ مینو ته چې کله راغلی ډایرکټ ولیکئ سی ایم ډي. په دې خو پوهېږئ که نه؟ صحیح ده که نه؟ سی ایم ډي که چا پوښتنه درنه وکړه د څه شي محفظ ده نو تاسو به ورته کمانډ پرامپټ. دا ایډاس صفحه ده چې اکثریت کوډونه مونږ تاسو همدې سی ایم ډي اترونه کوو. صحیح شو؟ دا صفحه راغله. اوس جوړولو لپاره مونږ تاسو کوم کوډ استعمالولو؟ ام ډي. ختمولو لپاره به آر ډي استعمالوئ. هدف مو واخستو جوړولو لپاره ام ډي فولډر او ختمولو لپاره آر ډي. مثال په ډول راځم ام ډي جوړه کړئ یو فولډر. ما تاسو ته لوکیشن باید معلوم وي که نه وي، یعنې موقعیت باید معلوم وي. سپیس بټن به ووهئ یعنې فاصله به ورکړئ. کوم ډرایو؟ ای دوه ټکیه، یعنې دا هغه ډرایو دی چې ما تاسو ته وښودلو. سلش یعنې څه مقصد ده؟ د ای ډرایو دننه صحیح ده که نه یو فولډر جوړه که په نوم د شی ای بی سی. انټر یې که. اوس چې زه کله راشمه وینکي ای پریس کمه ای ډرایو را خلاص کمه نو دلته به ای بی سی په نوم یو فولډر جوړه شوي. اوس غواړم دا واپس ختمه کمه نو د ام ډي په ځای صرف شی ولیکئ آر ډي. ام ډي میک ډایرکټري معنا ورکوي او آر ډي ریموو ډایرکټري معنا ورکوي. میک ډایرکټري فولډر ته وایي، میک جوړولو ته وایي، او ریموو ډایرکټري ریموو ایمیج راوړل ډایرکټري فولډر. هدف مو واخستو ریموو ډایرکټري کوم ډرایو نه؟ ای ډرایو نه. سلش د ای ډرایو دننه یو فولډر ده په نوم د ای بی سی. دا ختمه کړئ. چې کله مو انټر ووهلو اوس تاسو وګورئ دلته راځم کلیک ای ډرایو ای بی سی فولډر ختمه شوه. اوس کولی شئ په یو وخت کې د دوو یا درې ډرایو څخه فولډر په یو کلیک سره ختمه کړئ. مثال په ډول راځم ام ډي جوړه کړئ یو فولډر چې شي په نوم سی ډرایو کې دننه یو، بیا فاصله سی ډرایو کې دننه دوه، فاصله سی ډرایو کې دننه درې فولډر ما چیرته جوړ کړئ؟ سی ډرایو کې دننه یو دوه درې نومې شو. همداسې ده که نه ده؟ بیا راځم فاصله ای ډبل ډاټ سلش ای. ای ډرایو کې دننه یو فولډر جوړ کړه په نوم د ای. فاصله ای ډبل ډاټ سلش بی ای ډبل ډاټ سلش سی. انټر یې چې کله کړم د مینیمایز کومه راځم اول سی ډرایو ګورو.
یو دوه درې فولډر جوړ شوي کنه راځم ای ډرایو ته ای بی سی درې دلته جوړ شي دا شپږ فولډر مونږ په یو کلیک سره جوړ کړي شپږ واړه فولډر غواړم ختم کړم نو ختمولو لپاره مونږ تاسو څه کوو صرف عین طریقه ام डी په ځای شی ولیکئ آر ډي څه ورته آر ډي صحیح شو سی ډرایو نه یو فولډر ختمه کا ای سی ډرایو نه دوهمه فولډر هم ختمه کا و درېمه فولډر هم ختمه کا همدارنګ ای ډرایو نه ای فولډر ختمه کا او ای ډرایو نه بی فولډر ختمه کا ای ډرایو نه سی فولډر ختمه کا چې کله انټر وکړو دلته ګورئ سی ډرایو کې کومه فولډر شته نشته ای کې شته نشته دا مواخستو په دې طریقه هو رسیدای کنه اوس کچېرې غواړئ تاسو ډیسکټاپ مخې څخه فولډر ختم کړئ البته فعلا چې کومه طریقه کومه دا صرف و صرف خالی فولډر لپاره ده چې شي لپاره ده خالی فولډر یعنی دا ختموي نو ډیسکټاپ جوړولو لپاره چې مونږ فولډر جوړو دوه طریقې دي ښه سی ال اس کلین سکرین یعنی چې مونږ د سکرین په مخ لیکلې دي هغه شي کېږي ختمېږي صحیح شو نو اوس دلته راشئ ډیسکټاپ په کوم فولډر کې دننه پروت ده دې ادرس کې دننه پروت ده همداسې دا کنه ده مثال په ډول سی ډرایو کې دننه یو فولډر ده په نوم د یوزرز دې کې دننه ای پی سی کې دننه ډیسکټاپ په نوم فولډر ده هغه ډیسکټاپ ته ویل کېږي یو فولډر ده ځکه چې مونږ تاسو یو فولډر لرو دې ادرس کې دننه ولې اما په کمپیوټر کې c:/user/aea لیکل شوی دا کېدای شي ستاسو کمپیوټر کې دغه لیکل شوی وي مثال په ډول احمد محمود هر څه چې لیکل شوی وي دا مواخستو کنه نو دا یعنی چې مثال په ډول ستاسو په کمپیوټر کې لیکل شوی وي هغه به تاسو لیکئ دغه څه نه بعد مثال دې سلش نه بعد دلته چې هر یو دغه لیکل شوی وي هغه به تاسو لیکئ هدف مواخستو کنسپټ کلیر شو کنه اوس به راشو څه لیکو ام ډي جوړه کې یو فولډر سی ډرایو کې دننه یوزرز فولډر کې دننه AEA_PC فولډر کې دننه یو فولډر د پنوم د شی ډیسکټاپ ځکه دا سکرین دې ادرس دننه ده دا واخستو سلش دې کې دننه یو فولډر جوړ ک پنوم د ډي آی ټي کله مچ کلیک کو ګوره فولډر جوړ شو خو آیا دا پروسس چې کوم مونږه وکړو دا ډېر اوږد نه ده مثال په ډول اول ادرس لیکو بیا دغه لیکو او دا چې اوس ختموم مجبوره عمده رنګ ولیکو آر ډي ولې آر ډي په ځای تاسو کولی شئ ولیکئ RMDIR ان آر ډي دا خو صرف دې دا حرفونه اضافه شول یعنی دا هم څه معنی ورکوي ریموو ډایرکټري ادب مواخستو کنه نو RMDIR ان دا آر ډي غونته ده اوس ورته چیرې دا فولډر مو فاصله سی ډرایو کې دننه یوزرز فولډر کې دننه AEA_PC فولډر کې دننه یو بل فولډر د پنوم د ډیسکټاپ دې فولډر کې دننه یو فولډر د پنوم د DIT کومه فولډر ده DIT یعنی دا DIT فولډر ختمه کې چې کله انټر وخو ګوره یا فولډر ختمه شو ولې موږ دا پروسس ډیر وګت شو زمایم دا طریقه راځي ډیسکټاپ په مخ فولډر جوړ کو ډیره زره جوړ کو او زره ختمه کو نو دې کار لپاره CLS سکرین می ختم کړو لیکل ډایرکټ لیکم شي CD ډیسکټاپ اسی پر استعمالو چې ډایرکټري معنی ورکوي یا سلیکټ ډایرکټري دا چک کول یعنی سلیکټ کول انتخابول دا سی اچ شي څخه اخیستل شوی د چک څخه ډایرکټري څه ته وایي فولډر ته وایي یعنی راوچته کا انتخاب کا چک کا کومه ډایرکټري کومه فولډر ډیسکټاپ فولډر په کوم ادرس کې په دې ادرس کې دننه ادب مواخستو کنه نو اوس چې کله انټر کو نو هغه ګوره دلته موږ سره اتومات ډیسکټاپ انتخاب شو کنه کله چې ډیسکټاپ انتخاب شو ډایرکټ وصول کې MD A انټر کې ګوره
فولډر A جوړه شو. یعنی هغه ادرس لیکلو ته اوس ضرورت نشته. واپس لیکم MD B MD C MD R دا فولډر ما جوړ کړی. واپس ختمو صرف RD A فاصله B فاصله C بس فاصله نو دغه سپیس مو چې کله ورکو ملټیپل فولډر ختمیږي کنه کیږي. نو اوس چې کله انټر کم څلور واړه فولډر به ختم شي. خو ما تاسو ته وویلې چې دا صرف او صرف ایڅې لپاره دا خالی فولډر لپاره. اوس ځکه چې ته دا ډیټا فولډر دا کنه دا ډیسکټاپ په مخ پرته ده دا زه نشم ختموي. RD ډیټا ما ته میسج راکوي وای the directory is not empty. دغه کومه فولډر چې تاسو انتخاب کړی چې ډیلیټ کې دا خالی نه ده. اخو ما تاسو ته خالی اوس تاسو دا ډکه فولډر یا هغه فولډر چې معلومات لري د CMD تر څنګه باید ختمه کې پدیم باید ځان پوه کې. دلته دوه حرف دي یو SQ ده یعنی دا اصلا په سافکس کې باید تاسو استعمال کړئ. په اخر کې دا تاسو دا کومه طریقه مو چوکړه دې په اخر کې باید S/S و /Q استعمال شي. صحیح ده کنه. مثال په ډول راځم MD A/B/C ډیسکټاپ په مخ درې فولډر ما جوړ کړی چې کله انټر وخم A فولډر هغه دنه B فولډر هغه دنه C فولډر. اوس چې کله انټر کم درې فولډر جوړ شوي کنه ABC خو یو فولډر د بل فولډر دنه ده همدا سیده کنه ده. نو دې کار لپاره زه اوس کوورته RD A فولډر ختم کم امکان نه لري ځکه هغه دنه نور معلومات دي. نو دا فولډر چې کله ختمول غواړئ کرسر خو مو بیا زو ډیسکټاپ کې ده کنه ده نو ډایرکټ ولیکئ RD A فولډر ختم کړئ خو اخر کې سلش فرنٹ سلش ښه یو بک سلش ده بل فرنٹ سلش ده دې ته وایي بک سلش دې ته وایي فرنٹ سلش. ادا موافقه کنه صحیح شو. اوس دا فارورډ یا فرنٹ سلش مو چې کله ورکو دلته به S ورکړئ. یعنی سیستم څخه زدا ختمول غواړم انټر کې. اوس یو میسج درکوي مخکې خو دا میسج نه راکولو درته وی A کاما ار یو شو آیا غواړئ دا ختمه کې دغه A فولډر لکه څنګه چې مونږ تاسو دلته یو میسج لرو شپ بټن نیسم ډیلیټ سره یو میسج راکوي کنه ار یو شور یو وانټ ټو پرمننټلی که یې کم ختمیږي کنوي کم نه ختمیږي هم د سیده کنه ده. اوس دلته عین پروسس دلته راغلو ما ورته ویل دغه RD دغه A فولډر چې معلومات هم لري ختمه کوي خو بیا یو میسج اطمینان خاطره وایي چې آیا تاسو مطمئن چې دا فولډر ختمه کوي ځکه هغه دنه معلومات دي خالی فولډر دی کوم که فکر وکړئ میسج نو خو فولډر چې خالی وي هیڅ معنا نه لري ډیټا ضروري ده همدا سیده کنه ده. نو اوس مونږه ان پریسو یعنی نه غواړم چې دا ختم شي. آیا ختم شو نشو. نو اوس ورته وایم چې RD A/S بیا میسج راکو وای پریس کوم کله مې چې وای پریس کو په دې مقصد چې دا فولډر به ختمیږي. انټر چې وخم انټر بټن ګوره فولډر ختم شو. خو بعضو محصلینو ته دا هم ډیره جنجالي خبره وي چې مثال په ډول راځي دی میسج نام سکیپ شو ډایرکټ RD وخما فولډر دې ختم شي همدا سیده کنه ده. نو دې کار لپاره څه کوو RD A/S اوس خو دلته میسج راکوي کنه ان پریسوم A فولډر نشته ده MD A/B/C/S اوس دلته راځم CLS RD A فولډر ختمه کا آیا میسج غواړي نه ختمو. صحیح شو. اوس زه غواړم چې بغیر دې میسج نه دا کوم میسج چې ما ته راکوي دې نه بغیر زه د خپل فولډر شي کم ختمه کم یعنی فولډر ختمه کم. نو دې کار لپاره لیکم RD A/S S نه بعد یو بل سلش ولګوي Q. صحیح ده کنه. یعنی هغه میسج به تاسو ته شي کوي فرید متوجه کوي هدف موافقه کنه
خاصه په ورسې اوس چې کله انټر کم ګوره میسج به نه راکوي ډایرکټ به فولډر ختمېږي. اوس دا کار تاسو دغه نم کولی شئ نوټ پډ صفحې نه ګورئ راشئ نوټ پډ پروګرام به راخلاص کړئ. نوټ پډ خو تاسو لیدلی دی په دغه کې. نوټ پډ پروګرام چې کله راخلاص کوم مثال په ډول نیامته په ای ډرایو کې یو فولډر جوړه کړه څه به لیکم ای ډرایو کې کوډ یې ته ماته ووایه څه ولیکم یعنی سی ایم ډي طریقې نه دا کومه طریقه چې ما وکړه که نه په دې ډرایو کې دننه ماته یو فولډر جوړه کړه هر نوم سره یې چې جوړوي احتیاط لري. وای څه ولیکم په شروع کې څه وایه دغه یو منټ ام ډي دینا بعد کوم ډرایو ای ډبل آر سلش یو نوم ای په نوم دا فولډر جوړه شوه. تاسو ګرانه په ای ډرایو کې یو بله فولډر جوړه کړئ ایکسلنٹ ام ډي ډي ډبل آر سلش بي په نوم یو فولډر ته جوړه کړه په سی ډرایو کې ایکسلنٹ کوم ډرایو مې درته ویلی سی ډبل آر سلش یعنی دا سلش څه معنی ای دی ډرایو دننه یو فولډر جوړه کړه په نوم دا بی بی اے یو فولډر ته جوړه کړه ایکسلنٹ ام ډي ای ډبل آر دا د ډرایو نوم ده ښه سلش یعنی دی ډرایو کې دننه یو فولډر جوړه کړه نیامت اوس پې ورسېدې صحیح ده که نه تاسو یو فولډر جوړه کړئ ام ډي سی سلش احمد اوس نیامت ته یو فولډر جوړه کړه آر ډرایو کې چې جوړوي ام ډي ډي سلش یو دوه یو سلو یو صحیح شو. فریده ته یو جوړه کړه مثال ام ډي سی ډبل ډاټ سلش یو نوم ورکو بی بی اے خوشته ډي آی ټي صحیح شو. اوس دې نه بعد تاسو به څه کار کوئ را به شي دا سیو به کوئ قانوني دا ده دا چیرته سیو کوئ زه وایم ډیسکټاپ یو نوم ورکه هر نوم چې ورکوئ مثال وایو چې کریټ ولی دغه نوم نه آخر کې نوم اختیاري ده احمد داود هر نوم چې ورکوئ نوم نه بعد آخر کې به یو نقطه یږدي دې نه بعد به سی ایم ډي لیکي یا بی اے ټي دا شرط ده یا به سی ایم ډي سره سیو کوي یا بی اے ټي سره یعنی سفکس باید سی ایم ډي او بی اے ټي وي. اوس چې کله سه انټر کم ګورئ اوس ورته اوپن کم ګورئ فولډر جوړ اول راشه جوړی شوي که نه دلته ډي ډرایو کې یو سلو یو همداشان بل بی فولډر و ای ډرایو وګورئ شته که نشته. اوس دا ټولې فولډرې زه ختمومه عین طریقه صرف د ام ډي په ځای شی ولیکئ دا زه ایډیټ کومه ام ډي په ځای شی ولیکئ لیکئ انشاءالله پې ورسېدی. ښه اوس به داسې یو وایرس درته وښیم چې کمتر د یو دقیقې نه په همدغې طریقې سره ستاسو یا د هر هغه چا چې سیسټم غواړي بیخي ختمه کړي ډیټا همدغې طریقې سره کېږي. اوس ګورئ وایرس جوړولو ته زه به دا سیو کړم صحیح شو. ګورئ اوس ورته دا بس ټولې فولډرې ختمې شوې. ګورئ ورونو اته بعضو دوستانو چې هغوی په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې وي دا شارټ کورسونه خو پرېږدئ هغوی نه تاسو پوښتنه وکړئ ورته وایي چې ما ته دلته دا سی ډرایو چې ده دا ختم که فارمټ یې که یعنی دا ډرایو چې کوم یو دی دا فارمټ که چې کله کلیک کړي دا نه فارمټېږي. دا خپله یو طریقه غواړي یعنی پوښتنه وکړئ یعنی یو خو داسې وي وینډوز انسټالیشن وخت کې وي همداسې ده که نه ده. اوس وینډوز انسټالیشن په وخت کې نه
زه وایم په دې وخت کې ماته دا فولډر اوس که چېرته دلته کلیک کم خو دا خو ډایرکټ فارمټېږي کېږي که نه کېږي دا وګورئ چې کلیک کې کم فارمټېږي بغیر د سی ډرایو نه هر یو ډرایو فارمټولی شو که نه خو سی ډرایو نه شو کولی یو مثلا بله مسله مونږ تاسو سره چې کومه یو ده ورونو هغه شی ده هغه وایرس دی یعنی مونږ کولی شو ای وایرس په ترو دا سره شی کو ختمه کو چې وایرس به هم درته ښیم تاسو به انشاءالله په دې راتلونکو درسو کې مختلف قسم وایرس جوړوئ ولې دا فعلا چې کومه طریقه کوو دا وایرس نه ده ولې د وایرس څخه خطرناک کوډ ده ځکه که فکر مو کړی وي کله چې وایرس سیسټم ته ورشي یا کمپیوټر ته ورشي تاسو کولی شئ تر یو میاشتې دوه میاشتو حتی تر کاله پورې خپل سیسټم کار وکړي خو لږ څه مصروفیت ښیي لږ څه ډیټا خرابوي همداسې ده که نه ایمینځ یې وړي نه یې وړي دا کومه طریقه چې زه اوس درته کومه دا کمتر د یو دقیقې نه ستاسو ټوله ډیټا ایمینځ وړي حتی زیاتره فلشونه مو تاسو لیدلي دي که نه نه ختمیږي فارمټېږي نه دغه وایرس په تر تاسو کولی شي هغه فارمټ کړئ صحیح ده اسانه طریقه را بشي نوټ پټ ته په دې خو ورسېدی نوټ پټ پروګرامول خو را خلاصولی شي دلته به ولیکي آر ډي ختمه کا کوم ډرایو سلش اس سلش کیو سی ډرایو چې کوم یو ده فارمټ کا ډیټا یې مینځه یوسه آر ډي d//s/q دلته اوس ګورئ ما په کمپیوټر کې کوم کوم ډرایو ده سی ده ډي ده و ای ده ولې ستا کمپیوټر کې کیدای شي ډبلیو و ایکس وي ستا کې کیدای شي زیډ و ایکس وي دا خو چینجېږي که نه نو تاسو دې کار لپاره چې مختلف کمپیوټر دي مختلف ډرایوونه لري او تاسو غواړئ د خپل ټریک په ټولو باندې تطبیق کړئ نو دلته به راشئ آر ډي ای نه به شروع شي کوم ډرایو نه ای نه تر زیټه پورې لکه آر ډي b//s/q صحیح شو هدف مو واخیستو بیا راشي آر ډي c//s/q همداشان به تر څو پورې ځي زیټه پورې دا کار مو چې کله وکړو دا به تاسو راشئ دا به زه ختم کم ځکه خپل ډرایو نه ختمومه سیو به یې کوئ ای نه نیولئ زیټه پورې دا مو وکړو دا سیو کوئ یو نوم ورکړئ مثال په ډول وایرس ولې آخر کې بی ای ټي یا سی ایم ډي ضرور ده اوس بی ای ټي ما ورکړو سیو مې کو ډیسکټاپ په مخ همداسې ده که نه ده دا وایرس خو څوک نه راخلاصوي آیا دا راخلاصوي نه راخلاصوي ولې یو چې ته متوجه شي د بی ای ټي او سی ایم ډي سره د ای ایکزي دا بی ای ټي سی ایم ډي فایلونه چې کوم یو دي دې آیکن تاسو نشئ چینجولی دلته راشئ آیا چینجېږي نو غواړو دا آیکن چې څوک وګوري چا چې لږ ډېر کمپیوټر هم ویلی وي هغه دا شان آیکن یا دا شان فایلونه نه راخلاصوي او بیا دې چې نوم هم ورته لیکلی وي وایرس ته خپل کمپیوټر کې راخلاصوي نه راخلاصوي نو دې کار لپاره چې خلک دوکه شي نو دوکې لپاره مونږ یو بل کار کوو رایټ کلیک کوو په همدې باندې لیکلی کریټ شارکټ یعنی دې فایل نه یو شارکټ جوړه که شارکټ شوه که نه اوس دې شارکټ مونږ کولی شو آیکن هم چینج کو او کولی شو نوم یې هم چینج کو مثال په ډول نوم ورکومه سانګ نوم مې شی ورکړل سانګ موزیک هر نوم چې ورکوي پیکچر صحیح شو دا شارکټ دې سره مستقیم ارتباط لري که نه دا به تاسو هایټ کوئ صحیح شو دلته به تاسو راشئ پراپرټي ته دی آیکن یې چینجولو لپاره شیو راغلل چینج آیکن راغله که نه دلته مو چې کله کلیک کو اوکې کې کومه آیکن ورته واخلئ داسې یو آیکن واخلئ چې خلک پې دوکه شي لکه دغه آیکن اوس یې چې اوکې کم اصلا کوډ کې دننه بل څه دي مونږ ورته ویل سی ډرایو ای ډرایو او بی ډرایو چې کومه ډیټا ده ټوله ایمیجه یو ځای اوس به زه دلته راشم چې کله اوکې کم اوپن کم کومه ډیټا چې په هغه ډرایو کې که چېرته ستاسو سیسټم کې وو هغه ختم شوه خو زه دې عملي لپاره چې تاسو ته دا عملي شي ما ته یو فلش راکړئ په فلش یې عملي کړمه صحیح ده که نه ما ته یو فلش راکړئ چې زه هغه فارمټ کړمه
یعنی چې صرف تاسو مثال وګورئ صحیح ده که نه ډیټا یې منځه ځي ورور معلومات یې ټول یې منځه ځي ریکارډس دي پکې خیر دا به بیا درته واچو اوس دلته ګورئ دا هلکه دا یو فلش خو خراب و ګورئ ورونو یعنی دا اگزامپل د کې ډیټا شته که نشته ګورئ فکر وکئ دغه چې کوم یو ده دا نه ختمیږي یعنی دا شی نه کیږي نه فارمټ کیږي صحیح ده بعضې داسې فلشونه شته دي نو دې کار لپاره چې غواړو چې دا فارمټ شي راشي ای ډرایو نوم څه ده اول تاسو باید یاد کې ولرئ چې دې ډرایو نوم څه ده صحیح ده جی ډرایو ده ګورئ کوم ډرایو ده جی ډرایو ده راشي اوس چیرته نوټپټ پروګرام ته RD/G/S/Q عمده سیده کنه ده دینا بعد دا فایل به تاسو شي کوي سیو کوي سیو مو چې کله کړو ډیسکټاپ په مخ مثال پر نوم ورکوم سپیشل سونګ نوم یې شی ورکوم هو دلته یو مسله پکې راغله چې آخر کې باید تاسو شی ورکړئ CMD یا BAT اوس مو چې کله کلیک کو دلته BAT سپیشل سونګ په نوم یو فایل راوړو خو ما تاسو ته ویل دا فایل څوک نه راخلاصوي ښه دې نه به تاسو شی وکړئ رایټ کلیک کریټ شارکټ یو شارکټ به ترې جوړه کړئ دې شارکټ ته یو نوم ورکړئ رایټ کلیک رینیم دا همدا سپیشل سونګ دی وي صحیح ده که نه سپیشل سونګ نه وروسته راشئ پراپرټي ته په همدې شارکټ باندې کلیک یې کوئ چینج آیکن ورته وایي کله مو چې چینج آیکن کړه دلته ډېرې آیکنې دي تاسو داسې یو آیکن واخلئ چې مثال په ډول هغه نوم سره شباهت ولري اوس یو څوک وایي چې سپیشل سونګ دا به څه رقم یو سونګ وي ځان سره یو فکر کوي نو چې کله کلیک کو دا فایل را اوپن کو نو هغه یې د څه ډیټا چې وه ټوله ختمه شوه ګورئ یعنی وایرس ما څه درته ویلې وخت ورکوي ستا معلوماتو دا بیخي وخت نه ورکوي اوس چې ستاسو په ډرایو کې فکر وکړئ ستاسو په کمپیوټر کې څومره مهمه ډیټا چې وه ټوله یې منځه لاړه اوس ومولیدو چې څومره خطرناک شی ده دا حتی داسې هم وروسته تاسو تر اوسه پورې اټو رن نه دی کړی داسې یو کار کېږي چې دا تاسو سره خپل فلش کې وي چې بغیر د ستاسو فلش نه هر یو کمپیوټر کې دا د اتومات رن شي چې دا فلش دی ور واچولو کمپیوټر هنګ کې او منځه یوسي هغه اټو رن به انشاءالله مونږ تاسو په راتلونکي درسو کې کوو انشاءالله بیا ورسېدی که نه سوال شی خو نشته دی